دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ په واتس اپ کې د سټیټس جوړولو یا اپډیټ کولو یا اپلوډ کولو طریقه درته ښیو. نو هغه لپاره تاسې خپل واتس اپ خلاص کړئ. واتس اپ خلاصول نه وروسته به دغه دوم اپشن چې دی اپډیټس باندې چې کلیک وکړ، بیا به تاسې دلته بره په سټیټس کې مای سټیټس په دې باندې به کلیک وکړئ یا په دې جمع علامه باندې دې باندې چې مو کلیک وکړ، هغه نه وروسته ستاسې سره چې په ګیلري کې یا د موبایل په حافظه کې تاسې سره چې هر څه هغه که ویډیو وه که تصویر و، نو تاسې به هغه لپاره په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو دلته کلیک کول نه وروسته به تاسې دلته اوس دغه دوم انځور وینئ. زه غواړم چې دا په سټیټس باندې ولګوم، نو په دې به کلیک وکړم. کلیک کول نه وروسته که بیا مو ورسره څه لیکل، لکه دا تصویر د انځور د اثارو بیې دي، زه به همدا ولیکم. که ورسره ویم نه لیکئ هم اپلوډ کیږي، خو زه غواړم چې ویې لیکم. که تاسې هم څه غوښتل چې ورسره ولیکئ، نو لیکلو نه وروسته به په دغه شنه علامه باندې یا په دې ځای باندې کلیک وکړئ تاسې، او هغه نه وروسته به په سینډ باندې کلیک وکړئ. سینډ باندې چې مو کلیک وکړ، لږ به منتظر پاتې شئ. دلته ولیکل چې سټیټس سینډ یا سټیټس اپډیټ شوی دی. نو که غواړئ تاسې چې خپل د سټیټس په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې دا چا لیدلی دی، څومره کسانو لیدلی دی او چا لیدلی، بیا به تاسې په همدې مای سټیټس باندې چې مو کلیک وکړ، دلته تاسې وینئ مای سټیټس کې 0 ویوز او جسټ ناو یې لیکلی، یعنې دا اوس اپډیټ هغه شوی دی، اپلوډ شوی دی. نو بل خبر هم پام کې وي دوستانو چې سټیټس هغه که د فیسبوک وي، که د میسنجر وي، که همداسې د واتس اپ، دا 40 ساعتونه ډیر نه پاتې کیږي. دلته لیکلي هم دي your status updates are end-to-end encrypted او they will disappear after 24 hours. یعنی دا 40 ساعتونه وروسته به خپل اتومات ډول ورک شي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.